السلام علیکم زما ګرانو پښتنو ورونو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست او د صحت جامې به مو فتن وي. ګرانو پښتنو ورونو، زه درته بیا یو ځل د یوې نوې ښکلې او اساسي طریقې سره حاضر شوی یم. پاک رب دې کړي چې دا طریقه مو خوښه ځي او یو څه ګټه ترېنه پورته کړي. دوستانو طریقه ډېره اسانه ده او دومره سختي هم نه غواړي. دوستانو یو ښکلی کوډ او یو ښکلې طریقه مې تاسو ته راوړې ده، خدای دې کړي چې دا طریقه مو خوښه سي او یو څه ګټه ترېنه پورته کړي. دوستانو زمونږ چینل د پښتو آنلاین زده کړې په نامو سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. دوستانو په دې کې هر ډول انټرنیټي معلومات ترلاسه کولی شئ. دوستانو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو راځو لومړی خپل ډایل ته. دوستانو کله چې خپل فون ته راغلو، دوستانو په فون باندې مو کلیک وکړ. دوستانو زه اوس راځم. دوستانو په دې ځای کې داسې یو کوډ دی. دوستانو که چېرې تاسې هغه په دې ځای کې ډایل کړئ یا مو ووهه، دوستانو تاسو بیا له بلې هېڅ ډول شمېرې څخه زنګ نه راځي. که هغه هر څنګه وي دوستانو، که هر ډول سیم وي دوستانو، هېڅ سیم نه تاسو ته زنګ مسکالی شی نه راځي بغیر له دې چې تاسو ونه غواړئ. دوستانو د دې طریقې د فعالولو لپاره به تاسې په ډایل کې ستوری 002 ستوری 0 هیش او اوکې به کړئ. دوستانو کله مو چې دغه ډایل کړم میم کوډ سټارټډ روان دي. دوستانو دا وګورئ. دوستانو ستاسې سیم کارت دی او طرفاس او هېڅ بل طرف نه. دوستانو تاسو سیم کارت ته بیا ځل لپاره زنګ یا مسکال نه راځي. دوستانو تر هغه چې تاسو ونه غواړئ د غیر فعال کړئ او څوک درته بیا مسکال نه کړي. دوستانو که تاسو چیرې وغواړئ څوک زنګ ونه کړي، هېڅ کله تاسو ته څوک زنګ نشي کولی. ډېره اسانه ښکلې طریقه ده دوستانو. او دوستانو که تاسو چیرې وغواړئ دا غیر فعال کړئ، یعنې د ویې نه کاروئ او ووایئ چې ماته باید زنګ راشي، غواړئ دا د ټول وخت لپاره بیرته غیر فعال کړئ یا د لږ وخت لپاره غیر فعال کړئ. د غیر فعال کېدا لپاره به دوستانو ډبل هیش 00 دوستانو 2 هیش او ډایل به کړئ. دوستانو کله مو چې ډایل کړو، دوستانو میم کوډ سټارټډ روان دي. دوستانو ستاسو سیم کارت کوم چې دی که نه هغه بیرته دا سیسټم پکې غیر فعال څه او هر څوک کولی شي تاسو ته اوس بیرته یو ځل زنګ ووهي. دوستانو یو ډېره ښکلې او اساسه طریقه ده. زموږ چینل له نورو ملګرو سره شیر کړئ، خپله یې هم سبسکرایب کړئ. پښتو آنلاین زده کړه. دوستانو تاسې په دې کې هر ډول انټرنیټي معلومات ترلاسه کولی شئ. دوستانو تر بلې طریقې یا تر بلې ورځې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسې په لوی بخښونکي څښتن ته لاس بارم. ښه وخت، ښې شېبې هر چېرته چې اوسئ، کامیاب او ژوندي اوسئ.